السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې خبرې د افغانستان د کرکټ مینوالو لپاره زبردست خبر بل د پاکستان او د زیمبابوې چې کم نن میچ دی نو پای خبرې کوو. اول راځو دوستانو د افغانستان چې کم د کرکټ ټیم زیمبابوې ته ورسېدو او هغې ورته ډېر استقبال وکړو. تاسو ته په سکرین باندې د سکرین شاټ ښکاري، ډېره زبردست سکواډ یې جوړ کړی دی. زیمبابوې ته لاړو نو هلته به د پاکستان کلاړیانو سره هم میلو شي، ځکه چې د پاکستان او د زیمبابوې نن زبردسته مقابله ده. لکه سیریز خو پاکستان وګټلو، نن پکې اخیری لوبه ده. دوه میچه پاکستان ګټلي دي او نن چې کوم اخیرنۍ لوبه ده نو هغه هم پاکستان له ګټل ډېر ضروري دي، ځکه چې پاکستان به کلین سیپ وکړي او د کمزوري ټیم خلاف همدغسې کارکردګي پکار ده. اوس د افغانستان ټیم لاړو زیمبابوې ته ورسېدو، تاسو ته په سکرین باندې دا تصویران ښکاري. نو افغانستان ټیم لم پکار دی چې زیمبابوې ته ښه شکست ورکړي او پاکستان ټیم که رښتیا خبرې نو پاکستان ته لوبې ګټلي دي، ښه پریشر کې دي. نو د زیمبابوې سکواډ چې کم د افغانستان خلاف هغې جوړ کړی دی، اعلان کړی دی، نو هغه لږ کلاړیان بدل دي. نو په دغه د افغانستان کرکټ د افغانستان نصیب خراب دی، ځکه چې عمده کلاړیان مې دا ښه الریډي پریشر کې دي، ځکه چې پاکستان ته لوبې ګټلي دي خو کلاړیان یې د افغانستان خلاف بدل کړي دي. هغه نور کلاړیان دي هغې هم نو ته چانس ورکړی دی او د افغانستان ښه ټیم دی دا. خو زیمبابوې چې کم ده هغه په خپل کور کې شیران دي. دوستانو یو خبره راته وکړم، نو پکار دا دي چې افغانستان ټیم ورسره ښه فایټ وکړي او ښه زبردسته لوبه وکړي. دا نه چې یاره زیمبابوې ټیم کمزوری دی، کمزوری په دې نه دی چې تاسو خیال کړي په اوډیای کې پاکستان نه لوبه ګټلې وه اول، او داسې انډیا چې کله زیمبابوې ته تللې وه نو انډیا نه هم یو لوبه ګټلې وه، دوه انډیا ګټلې وي. داسې که تاسو وګورئ اسټریلیا نه هم زیمبابوې ته تللي وو، اسټریلیا ټیم، او اسټریلیا نه هم یو لوبه ګټلې وه، هغه د T20 وه. نو زیمبابوې کمزوری ټیم نه دی، لکه دا به کمزوری نه اخلي. نو افغانستان ټیم له پکار دی چې ښه زبردست لوبې ورسره وکړي. لکه په ټیسټ کې خو د افغانستان ټیم کمزوری دی، خو کمزوری اړو دی نه، ښه ښه کلاړیان یې اغوستي دي چې ښه لوبه وکړي. لکه ما په دې وویل چې کمزوری چې ریکارډ یې په ټیسټ کې نشته د افغانستان ټیم، نو پکار دی چې زیمبابوې سره په ټیسټ کې هم ښه لوبه وکړي او په T20 سیریز کې هم په اوډیای کې. نو دوستانو دغه د کرکټ اپډیټ او تقریبا 4:30 بجې د پاکستان او د زیمبابوې اخیری لوبه ده. نو اوس چې د افغانستان کلاړیان کم پرون ورسېده نو نن به د پاکستان ټیم سره میلو شوي او خبرې اترې ګپې شپې به یې لګولي، ځکه چې خپل پښتانه وروڼه دي او مسلمانان دي نو خامخا ګپې شپې به یې لګولي. نو د پاکستان او د زیمبابوې لوبه په 4:30 بجې ده، د افغانستان ټیم به هم هغې ته خامخا ناستي ګپې شپې به. دوستانو دغه د کرکټ اپډیټ او د ویډیو کتلو مننه، چېرته هم یې د الله په امان.